ذات یو خبره کوم که څوک یې مني که نه مني دې جرګې هغه خلکو ته د خپل قام درد ورسو چې کوم صرف د اسټابلیشمنت او دغه په منځ کې د پنجاب او پښتونخوا د حکومت ترمنځ کوم هغه تسلو هغه خلک هم نن هغه سندرې وایي که نه چې یاره زموږ له وسایل پکار دي قابي مقدمه ده او دا ګوره دا ذات یو خبره کوم که څوک یې مني که نه مني که نه خو قابي مقدمه پښتنو ټیبل له یوړه مخې ته یې راوړه نورو خلکو ته پته ولګېده چې یاره پښتانه ترخګر نه دي پښتانه چې کوم دي هغې خپل حق ته یې راوړه هغه خپل حق باندې خبره کوي مونږ خو په نور څه باندې خبره نه کوو دا امن کمیټه جوړه شي نو امن کمیټه جوړ شي نن هغه امن کمیټو کې چې کوم خلک هغه نن چرته دي ټول والي خبره ختم نو باید په دې باندې بدا جرګه د اتیا کسیزه کمیټي مکینی او لکه اوسه پورې ګور یو خبره ده چې دا واحده جرګه ده چې نن د دې جرګې 14 مرز ده خو پر 14 ورځو کې لا اعلامیه پورا نه ده جاری شوی جزئیات پر راځي نو مې به چې ډېر زر ده چې کله دا کمیټي واپس کینی او په دې ډېرو سيزونو باندې اثر نو دغه وکي خبرو په دې جرګې کې مونږ یو غوښتنه دا کړې ده مطالبه دا ده چې زمونږ ځمکې دې ازادې کړي شي چې په کوم ځای کې زمونږ په ځمکه باندې قبضې شوي دي او هغه باندې دغه پراته دي ازادې دي کړي شي 18 مایلي ترمیم د لاندې چې زما کوم حق دی هغه دې مال راکړي شي زه تاسو سره په یقین سره وایم چې زما یو ماشوم یو ځوان هغه به د ملک نه بهر مزدورۍ له نه ځي مسافري به نه کوي زما یو ځوان به تعلیم نه پاتې کېږي دا مزاحمت د پارلمان د لارې هم پکار دی او د تحریک د لارې هم پکار دی ځکه چې دواړه به یو بل سره پیرلل ځي نو چې کله دا پیرلل شي نو ته به خپله مقدمه بره یوسي صرف د پارلمان د لارې هم نه ده ځکه چې زموږ پارلمان خو هغه مچې ورنه دی دون آزاد نه دی چې هغه خپلې فیصلې مخکې یوسي خو که چېرې عوامي پریشر ورسره ډیولپ وي د تحریک د لارې لینډ ماینز چې کومه مسله دا د لومړۍ جرګې خبره ده دا داسې د دې جرګې نوې خبره نه ده دا زه چې بعضې خبره کوم که نه چې یاره د رومانټیسزم به موږ نه ښکار کیږو دا ډېر خطرناک شی دی ځکه دا رومانټیسزم ځي پاپولیزم ته او لکه زمونږ د نوې ځوانان چې کوم دي نو دا لکه تاریخ خو نه ګوري چې یاره د دې نه مخکې چا څه کړي دي خو نه اوس دا خبره وشو دا دې کس وکړه یا دې جرګې وکړه یا دا نو نه داسې نه ده ځکه خو موږ وایو چې دا جرګه دا د هغې جرګو تسلسل دی کوم نصاب هم ډېر بنیادي شیز دی چې موږ ته کوم پړاو شوی دی نو هغه صرف جنګي نصاب دی دا یو ډېر بنیادي شیز او جنګي نصاب بیا یو ذهنیت پیدا کړی دی اوس دغه جنګي نصاب د ختمولو لپاره په دې کې په جزئیاتو کې به تاسو وګورئ چې دا راغلي چې یاره د نصاب نه د جنګي مواد ختم کړي شي دا ډېر لوی کار شوی دی دا زما د پارټۍ تجویز دی دا د عوامي نیشنل پارټۍ تجویز هم دی او دا ورسره د ډېرو روشن فکره چې کوم جماعتونه دي د هغې دا تجویز دی چې د نصاب نه دی دا جنګي مواد ختم کړي شي ګوره تر څو پورې چې جنګي مواد نو موږ به کالونیزم سره مخ موږ انوویشن اړخ ته نشو تللی موږ ترقي نشو کولی چې امن راځي نو موږ به مخکې ځو پرمختګ به کوو چې امن نه نو موږ به پرمختګ پسې کوو یار خلک دلته دې جرګې ته په ډېر عجیبه ذهن سره راغلي چا دا خیال و چې یاره لکه موږ ځان له یو ملک جوړو پښتونستان جوړو سو کارډ که نه ګوره دا زه چې بعضې نوم ټایم تاسو ته دا خبره وکړم چې یاره په دلیل سره خبره پکار ده او هغه کار پکار دی چې یاره هغه پاسیبل وي د یو ځان له ریاست سوال ته په کوم وخت کې کولی شي او څنګه کولی شي آیا ستا چاپېرچل هغه ته اجازه درکوي یا نه درکوي د پښتنو اقتصاد وسایلو سره او امپورټ ایکسپورټ سره ټیک شو بالکل ګوره کراچۍ نن آباده ده خو امپورټ ایکسپورټ باندې سمندر باندې آباده ده بالکل صحیح شو نو دغه مسله دلته هم ده دا امپورټ ایکسپورټ ته آزاد کړي شي او دا د پښتنو په لاس کړي شي دا بنیادي خبره ده د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کومې تګلارې دي دا د ټولې ازادي کړي شي ځکه که چېرې دا ازادي شي نو زما دلته به کاروبار سیوا شي زما بهر تلو ته ضرورت نشته
د ډار په ښار کې به باغي باغي لهجه مکم زه به قصه وکم داسې چې قصه مکم او تا په ازغنه لار د درد یره خوره کړه لاړې زه به نرهله یم چې دلته حوصله مکم په خیر رالی ستړي مشئ دا د پښتون پوډکاسټ شپږم اپیسوډ دی چې په دې کې موږ سره یو ډېر ګران او خوږ میلمه دی چې هغه د مزدور کسان پارټۍ صوبایي صدر هم دی او د پښتون قومي جرګې د اتیا کسیزې کمیټې ممبر هم دی عادل محمود صاحب تاسو ته په پښتون پوډکاسټ کې هرکلی وایم عادل محمود صاحب که موږ وګورو نو څلور جرګې د دې نه مخکې شوي دي او پښتون قومي جرګه پنځمه جرګه ده نو آیا په دې او په هغې کې څه فرق و پښتون قومي جرګې د پنځمه جرګه و چې دا د هغه څلورو جرګو تسلسل او په دې جرګه کې او په هغې کې څه لږ ډېر فرق دا چې دا جرګه چې کومه وه نو دا دې کې عام ولس خپله نمایندګي راوړه چونکې هغه جرګه به هم په هغې کې به ټولې پولیټیکل پارټۍ به وي قومي مشران به خو دې جرګې کې یونیک خبره دا وه چې دې جرګې کې هر ضلع نمایندګي وکړه او هر ضلع ځان له یو خپل نماینده وټاکه او د هغه نماینده په ذریعه باندې خپل تجاویز جرګې له ورکړل که موږ وګورو نو د هغې جرګې او د دې جرګې په اعلامیو کې څه خاص فرق نشته نو دا ځکه موږ وایو چې دا د هغې تیرو څلورو جرګو چې کوم دی دا هغې تسلسل نو آیا دې جرګې بیا چې اعلامیو کې دې فرق نشته نو ضرورت ولې پیښ شو مسله دا ده چې زمونږ څونه جرګې وشوې اوسه پورې لکه په 2020 کې په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې جرګه وشوه بیا ورپسې دویمه جرګه زمونږ مزدور کسان پارټۍ په 400 کې وکړه بیا دریمه جرګه چې کوم دی نو هغه په بنو کې وشوه چې هغه جرګه او دا جرګه چې کومه وه د بنو جرګه که موږ راوالو او که د خیبر جرګه راوالو نو دا تقریبا یو بل سره لږ ډېر کمپیریزن خوري ولې چې په هغې کې هم کراوډ زیات و عوام پښتانه پکې زیات و او د لر اوبر پښتانه پکې و او دې کې هم خو ځانګړی حیثیت دا لره چې دې کې هره ضلع لکه هغې کې ټولې ضلعې کمباین ناستې وي دې کې هره ضلع خلک په خپل خپل پنډال کې ناست وو هغه پنډال کې خپلو کې ډسکشنز کېدل د هغه ډسکشن د هغې نه پس بیا هغې خپل څه تجاویز خپل یو نماینده وټاکه او هغه نماینده چې کوم دی نو هغه خپل تجاویز په هغه اتیا کسیزې کمیټۍ کې مخې ته راوړل نو دغه خو لکه بنیادي فرق راغی خو په دې کې موږ دا ګورو چې زمونږ زیاتره ملګري د یو خاص رومانټیسزم ښکار دي باید چې هغه رومانټیسزم موږ لرې کړو رومانټیسزم نه دی پکار د پښتون قوم دپاره چې کوم تګلاره د هغه مخې ته راوړل پکار نو زمونږ ډېر دانشوران دی وخت کې لکه د رومانټیسزم ښکار دي او هغې د جرګې سره څه بل شانتې جذباتي تړون لري باید د جذباتي تړون په ځای موږ په دلایلو باندې خبره وکړو او خپل د قومي مقدمه چې کوم دی دا موږ په دلایلو باندې مخکې بوځو نو تا به د ټولو نه غوره خبره نو موږ دا خبرې ته راځو چې یاره که چېرې موږ لکه د 2020 لومړنۍ جرګه چې کومه وشوه هغه بنیادي طور دغه جرګې ضرورت دغه وخت کې راغلی و چې کله ترهګري ډېره په عروج باندې شوه او موږ وګورو نو ټول سیاسي ګوندونه چې چا خبره نه شوه کولی په دغه وخت کې زمونږ چې کوم قوم پرست ملي مشران دي لکه په هغې کې به موږ د ټولو نه چې چا دا انیشیټیو اخیستې وه چې هغه اسفندیار ولي خان و هغې دا انیشیټیو اخیستې وه ورپسې دویمه جرګه انیشیټیو بیا زمونږ افضل شاه خاموش صاحب واخیسته بیا ورپسې دغه شان محمود خان اچکزی چې کوم دی هغه وکړه خو لکه موږ چې دغه درې واړه اعلامیې وګورو دا څلور واړه اعلامیې او بیا د دې پنځمې جرګې چې کوم تجاویز رالل عمقه خبرې وي چې کوم په څلورو جرګو کې د مخکې نه د سیاسي مشرانو مخې ته راوړې وي په دې جرګه کې او په هغه نورو جرګو کې لکه څه خاص فرق نشته که وګورو موږ لکه د هغې جرګو د اعلامیې به زه تاسو ته مخې ته کېدم نو په هغې کې د روکو خلکو خبره دا په لومړنۍ جرګه کې شوې ده
که مونږه د ترهګرۍ چې کوم د لاندې څونه خبرې دي یا د بېکوره خلکو د آی ډي پیز چې کومه خبره ده هغه د لومړنۍ جرګې نه ده صحیح شوه ښه انډ اف سیول پاور دا د تیرو جرګو اعلامیه کې شته که موږ وګورو په دې کې لکه قانوني اصلاحات شو یا لینډ ماینز چې کومه مسله دا د لومړنۍ جرګې خبره ده دا د دې جرګې نوې خبره نه ده دا زه چې بعضې خبره کوم که نه چېرې د رومانټیسزم به موږ نه ښکار کیو دا ډېر خطرناک شی دی ځکه دا رومانټیسزم ځي پاپولیزم ته او لکه زمونږ د نوې ځوانان چې کوم دي نو دا لکه تاریخ خو نه ګوري چېرې د دې نه مخکې چا څه کړي دي خو نه اوس دا خبره وشو دا دې کس وکړه یا دې جرګې وکړه یا دا نو نه داسې نه ده ځکه خو موږ وایو چې دا جرګه دا د هغې جرګو تسلسل دی باید لکه که موږ وګورو د دې پرېکړه او د هغې پرېکړه دې کې څه نوې یو مطالبه نیمه راله خو په هغې باندې هم د ټولو پاټو دغه نشته کومه مطالبې رالې نوې لکه دې کې یو دا راغی چې د 3,000 کسانو کم دغه چې دی د لښکر یا لښکر خبره چې دی کوي که نه نو ډېرې پاټو سره زما ذاتي طور لکه خبرې ترې وشو نو هغې لکه دې ته په دې نظر ګوري چې د دې نه مخکې کله چې د امن کمیټۍ جوړې شوې نو امن کمیټۍ جوړ شو نن هغه امن کمیټو کې چې کوم خلک هغه نن چېرته دي ټولې والي خبره ختمه نو باید په دې باندې به دا جرګه د اتیا کسیزه کمیټي به کینی او لکه اوسه پورې ګورې یو خبره ده چې دا واحده جرګه ده چې نن د دې جرګې 14 ورځ ده خو پر 14 ورځو کې لا اعلامیه پوره نه ده جاری شوې جزئیات پر راځي نو مې بي چې ډېر زر ده چې کله دا کمیټي واپس کینی او په دې ډېرو څیزونو باندې اثر نو دغه وکړي خبر وکړي بل په دې جرګه کې یو پوینټ دی چې قامي لښکر په نوم باندې دی چې هغې سره د ډېرو سیاسي پارټو اختلاف دی نو هغې ته څه خطرې محسوسوي نو آیا ستاسو په دې باره کې څه رایې ده ګوره سیاسي لښکر منظم لښکر چې څه ده نو دې کې یو خبره تاسو ته ما مخکې وکړه چې آیا د دې لیسټونه برابرون دي که نه دا په نظریاتي بنیادونو باندې دا به پولیټیکل ټرین خلک دي دی به په یو نظریه باندې وي او آیا لکه دا خبره خو کلیر ده چې دا به نان وایلنټ دي وایلنټ به نه صحیح شو نان وایلنټ دي خو لکه دا ما ستاسو څنګه خبره وکړه چې جزئیات را روان دي د دې جرګې تفصیلی فیصله چې کله راشي نو تفصیلی فیصله کې بعد دا بالکل کلیر شي چې د دې لښکر کار بسي دا ما چې تاسو ته وویل نو دا زما ذاتي طور باندې څه پولیټیکل پارټو سره په دې خبره اترې وشوې چې یاره نو هغې لکه دا خبره کلیر وکړه چې یاره د دې په حق کې موږ نه یو بل د هرې سیاسي پارټۍ یو خپله تګلاره شته هر سیاسي پارټي یو خپل تنظیم لري یو خپله تګلاره لري نو باید قامي کار لپاره خو موږ یو ځای خو لکه لښکر په هغه وخت کې خدای نه وشو خو دا به کتلی شي چې آیا دا اوس عملي کېږي که نه عملي کېږي یا دا بس خبره ده پاتې وشي بل پوینټ و چې یو شریک مرکز پکار دی نو هغې سره هم سیاسي پارټو اختلاف وکړو دا مرکز سره څه خلکو اتفاق وکړو څه خلکو اختلاف وساتو بنیادی مسله دا ده لکه عوامي نیشنل پارټي یو دعوه لري باچا خان مرکز دا ټولو پښتنو کول یا داسې محمود خان اچکزی خپل یو مرکز لري هر پارټي خپل یو مرکز سیکریټریټ لري دا څیزونه به څه وخت پس مخې ته راځي لکه کوکیهل قوم موږ ډېر مشکور یو چې پښتنو له په خپل سینه باندې پښتنو له ځای ورکړو د یو دونه لوی جرګې لپاره
او بیا دا یو ډېر دغه وکړه چې یاره موږ تاسو ته څونه ځمکه په کار وي نو په دغه ځای باندې دی تاسو مرکز جوړوئ نو موږ تاسو له هغه نه ځمکه درکوو. خو دې کې یو بنیادي نقطه شته چې دا ډسپیوټډ ځمکه ده. دا سوالونه به وروسته پورته کېږي خو باید چې ډېرې سیاسي پارټۍ په دې وجه باندې هم کېدای شي چې اختلاف لري. منظور پښتون صاحب چې کوم دی نو هغه ریاست ته 15 ورځې ورکړي دي چې زمونږ دا کوم مطالبات دي دا دې ومنل شي. نو که چېرې دغه 15 ورځو کې دغه مطالبات ونه منل شو نو آیا مخکې تګلاره به د هغې څه وي او ستاسو په خیال څه پکار ده؟ د 15 ورځو چې کوم ټایم ورکړی شوی دی نو دا د ټولې جرګې په مشترکه دغه باندې رای باندې ورکړی شوی. خو که چېرې دې 15 ورځو کې لکه دا مسله حل نشي نو بیا به دا فیصله شوې ده چې د دې جرګې د اتیا کسیزې کمیټې به واپس کینی. هغوی به په دې باندې سلا مشوره کوي چې راتلونکي وخت لپاره به زمونږ لارې سوي او دغه لارې کې داسې دې نه مخکې چې کومه د لښکر د کوم کنسپټ چې و نو هغوی دا لښکر د کنسپټ د دې دپاره ورکړی و چې یاره لکه دوی به هلته دا به یو منظم احتجاج کوي په هره ضلع کې. دا جنگ نه کوي، دا به احتجاج کوي مزاحمت به کوي د دغه خلاف. نو ښکاري داسې چې را روان وخت به زمونږ په دې سیمه باندې ښه ټیک ټاک مزاحمتي سیاست نان وایلنټ د عدم تشدد د لارې دا سیاست په مخې ته راځي. 15 ورځې پس به بیا دا کمیټې کینی نو هغوی به بیا دغه تګلاره ښیي چې یاره موږ ته شروع د کوم ځای نه کول پکار دي، څنګه کول پکار دي او لومړنۍ د عدم تشدد د لارې د مزاحمتي سیاست چې کم پیرامیټرز دي کم پیرامیټرز باندې موږ له کار کول پکار دي. اسې زه خپل ځاني دا دغه لرم چې دا کم مطالبات دي نو ډېر ښه مطالبات دي، ډېر غوره مطالبات دي، خو زما نه دی خیال چې ریاست دا ومني. ګوره دې کې بنیادي خبره منل نه منل دا خو رستو خبره ده. دې وخت کې د ټولو نه بنیادي شیز چې موږ وګورو دې جرګې یا دغه نورو جرګو چې څنګه دا تسلسل دی دې جرګې یو دا امپریشن ورکړ چې صوبایي ګورنمنټ د صوبایي ګورنمنټ چیف ایگزیکټیو وزیر اعلی الیمین ګنډاپور چې کوم دی هغه د اسمبلی په فلور باندې د دې جرګې چې کومې فیصلې دي هغه اون کړې چې دا آئیني دي دا غیر آئیني نه دي او دا بلکې نن خو موږ دا واورېدل چې مرکز ته هغې هغه د جرګې هغه اعلامیه ورورسوله کوم چې د اعلامیې کوم پوینټس راوتي دي هغه ورورسول چې لکه پښتون قام چې کوم دی دی خپل حقوق غواړي په خپل وسایلو باندې حق غواړي او کوم چې په یاره نور پرې چې په 18 ترمیم کې موږ ته کوم حقوق راکړي شي هغه خوراک یې نو ګوره دا یو خبره ده لکه د کمپرس سیاست یا د جرګې هغه خلکو ته د خپل قام درد ورسو چې کوم صرف د اسټابلیشمنټ او دغه په منځ کې د پنجاب او پښتونخوا د حکومت ترمنځ کوم هغه ټسلو هغه ټسل هغه خلک هم نن هغه سندرې وایي که نه چې یاره موږ له وسایل پکار دي قامي مقدمه ده او دا ګوره دا زه ته یو خبره کوم که څوک یې مني که نه مني که نه خو قامي مقدمه پښتنو ټیبل له یوړه مخې ته یې راوړه نورو خلکو ته پته ولګېده چې یاره پښتانه د ترخګر نه دي پښتانه چې کوم دي هغې خپل حق ته یې راوړه هغه خپل حق باندې خبره کوو مونږ خو په نور څه باندې خبره نه کوو نو زما خیال دا دی چې لکه راتلونکي وخت
دا مقدمه نورم مخکې تللی شي او همدا خو موږ بنیادي شیز دا دی چې لکه موږ وایو بار بار دا څلورمه پنځمه جرګه کېږي خو لکه خلک بیا سوالونه پورته کوي عمل بنیادي شی دی نو بنیادي شیز دا دی چې زما خو خپله رایم دا وي بلکې بار بار به زه دا تجویز وړاندې کوم چې یاره ځمکې ته راتلل پکار دي او په ګراوند باندې کار کول غواړي مطلب دا چې کوم اعلامیې جاری شوي دي د دغې دپاره اوس په ګراوند باندې کار کول غواړي او دلته چې کوم سیاسي مزاحمت دی هغه کول غواړي بالکل دا مزاحمت د پارلمان د لارې هم پکار دی او د تحریک د لارې هم پکار دی ځکه چې دواړه به یو بل سره پیرلل ځي نو چې کله دا پیرلل شي نو ته به خپله مقدمه بره یوسي صرف د پارلمان د لارې هم نه ده ځکه چې زموږ پارلمان خو هغومره مچې ورنه دی دونه آزاد نه دی چې هغه خپلې فیصلې مخکې یوسي خو که چېرې عوامي پریشر ورسره ډیولپ وي د تحریک د لارې نو زما خیال دی چې خو دې کې ګوره یو بنیادي چیز دی پښتنو ته دوه جنګونه په سر د خپلو حقوقو د حاصلولو دپاره یو جنګ هغه دی چې هغه د پراکسي سره دی یو د پراکسي سره دی او یو هغه دی چې کوم ستا په وسایلو ډایرکټ قبضه شوې ده نو د پراکسي نه مزادول دی یو دا ډایرکټ کته د دې جرګې دی یو دغه ته موږ وګورو که نه نو دې کې دا خبره وشوه چې یاره دواړه دی په یو ځای اوسي مسله دا ده چې یو خو په خپله دی او بل یې پراکسي ده که پراکسي نه وباسم په خپله مې وایي که دته مې موزه نو په پراکسي مې وایي دا بنیادي چیز دی که موږ وګورو نو د پښتون قامي جرګې نن 14مه ورځ برابرېږي آیا په دې 14 ورځو کې د دې چې کوم لاسته راوړنې دي هغه راته لږ تفصیلي ووایې یو عمل وشو یو بهترین عمل وشو نو خامخا د یو عمل په نتیجه کې څه ګټې دا وي چې هغه موږ ته ډارې ښکاري چې هغه را روانې شو د ټولو نه بنیادي شیز دا دی چې د پښتون قامي جرګې اعلامیه د اسمبلی په فلور باندې راغله او بیا د اسمبلی په فلور باندې د خیبر پښتونخوا چیف ایگزیکټیو چې کوم وزیر اعلی دی هغه په خپل هغه اناونس کړه چې زه د ټولې مطالبو تایید کوم دا زموږ دپاره د پښتون قام دپاره ډېره د ویاړ خبره چې د آی ډي پیز خبره شوې وه نو پرون موږ یو نوټیفیکیشن وکړه چې په 9 تاریخ د آی ډي پیز د واپس کېدو سلسله شروع شي بلکې 29 تاریخ له به دا خلک چې کوم نوټیفیکیشن وشو نو دا به خپلو کورونو ته لومړي فیز کې ورسي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده بل که موږ وګورو نو په دې کې د سورې خبره شوې ده چې دا یو بنیادي نقطه ده او لکه د زنانو د تعلیم کلتور لکه دا د نورو جرګو په اعلامیو کې هم شته چې زنانو ته د کلتور دغه حق وي د تعلیم حق وي او بلکې دا یو ډېر ښه خبره شوه چې په افغانستان کې اوس کوم حکومت دی چې د هغوی د لخوا د زنانو باندې په تعلیم باندې پابندي لګېدلې وه نو د هغې غوښتنه وشوه چې یاره هغوی ته هم دا دغه وشو چې یاره پښتون قامي جرګې دا تاسو ته یو دغه کوي چې یاره زنانو ته په تعلیم معاش په دې کې خپله برخه ورکړي نو دا یو ډېر د خوشحالۍ خبره ده په لومړني ځل دا یو دغه وشو چې ټول پښتون قام په یو ځای کې راغونډ شو په یو خبره باندې راغونډ شو دا د دې هغه چې ته موږ هغه انیشل ګټې وایو نو هغه دا دي ښه بلکې موږ د دې یو اثر وګورو نو یو عجیبه اثر یې دا دی چې هغه خلک چې هغوی د کوره نه دي وتي بهر صرف د خپل کور دیوالونه پیژني خاص کر زنانه
اغیم د دې جرګې نه خبرو چې دغه شان یو جرګه روانه ده او د دې به څه کیږي او دا به څنګه کیږي او دا څنګه چل به یو اصل کې ګوره د جرګې نوم به استعمالېده خو د عدالت نوم پهله ځل استعمال شو. ښه پښتون قومي عدالت. نو دلته خلک په دې دغه کې چې په دې عدالت کې به فیصلې سي آیا دا به لکه سی عدالت لکه پښتانه به څنګه عدالت لګي نو آیا د پښتنو جرګه خو دا یو عدالت دا چې پریکړه کوي خو مين چې دا عدالت ته خدا خو لکه فرست ټایم هغه یو د بلې جبې ټکی چې کمی کنه امپورټډ شی لکه په موږ باندې ډېر خلګي کنه ځکه موږ چونکه کوم ګورو نو موږ خو ذهني تور یو غلام قوم په صورت کې روان یو اوسم موږ لکه غلامان یو غلام ابن غلام را روان نو لکه دا هغه خبره ده چې لکه عدالت نو د عدالت سره بیا د خلکو یو خاص عادت چې ما تاسو په شروع کې کنه یو خاص قسم رومانټیسزم دی هغه ذهن کې نور خیالات کنه چې لکه دا بسکو من وختانه بسکې لکه سپېشلې بکیږي څنګه بکیږي آیا بس لکه اصل کې زمونږ دلته د بد مرغه کم نصاب ډیر بنیادی شیز دی چې موږ ته کم پړاو شوی نو هغه صرف جنگي نصاب دی دا یو ډیر بنیادی شیز بالکل او جنگي نصاب بیا یو ذهنیت پیدا کړی اوس دغه جنگي نصاب د ختمولو لپاره په دې کې په جزئیاتو کې به تاسو وګورئ چې دا راغلی چې یاره د نصاب نه د جنگي مواد ختم کړي شي دا ډېر لوی کار شوی دی دا زما د پارټۍ تجویز دی دا د عوامي نېشنل پارټۍ تجویز هم دی او دا ورسره د ډېرو روشن فکره چې کوم جماعتونه دي د هغې دا تجویز دی چې د نصاب نه دی دا جنگي مواد ختم کړي شي ګوره تر څو پورې چې جنگي مواد نو موږ په کالونیزم سره مخ یو مونږ انوویشن اړخته نشو تللی مونږ ترقي نشو کولی چې امن راځي نو مونږ به مخکې ځو پرمختګ به کوو چې امن نه نو مونږ به پرمختګ پسې کوو یار امن سره دا یو بس لازم ملزوم څیزونه دي نو چې کله ستا ذهن لومبې امن پس مزغو کې پکار چې ستا په مزغو کې امن نشته ته په خپل امن چغې وخه کنه لکه توتی چورو دا بالکل حقیقت دی بلکې موږ ګورو نو پښتون قومي جرګې یو بل تجویز دی یا په اعلامیه کې هغه شیز شامل دی چې یو نوی آئین دی جوړ شي آیا د دې ضرورت ولې راپېښېږي یا موږ ولې محسوسو د دې ضرورت داسې ده چې په جرګه کې د عمراني معاهدې ذکر دی چونکې دا زمونږ د پاکستان مزدور کسان پارټۍ د اړخه دا یو تجویز ښودل شوی و دا زموږ په تجاویزو کې یو خاص تجویز و خلک دلته د جرګې ته په ډېر عجیبه ذهن سره راغلي چا دا خیال و چې یاره لکه مونږ ځان له یو ملک جوړو پښتونستان جوړو سوکارډ که نه ګوره دا زه چې بعضې نوم ټایم تاسو ته دا خبره وکړم چې یاره په دلیل سره خبره پکار ده او هغه کار پکار دی چې یاره هغه پوسیبل وي یار لکه دا ډېره ده زه به دا ووایم چې دا ډېره دغه خبره ده چې دا ته د یو ځان له ریاست سوال ته په کوم وخت کې کولی شي او څنګه کولی شي آیا ستا چاپېرچل هغه ته اجازه درکوي یا نه درکوي بل خبره دا ده چې ګوره موږ په یو داسې ریاست کې پاتې کیږو چې دا فیډریشن دی قومونه دلته آباد دي مختلف قومونه یو قوم نه دی بالکل همداسې ده دی کې سند شته سندي شته دی کې بلوچي شته دی کې پښتون شته دی کې کشمیری شته دی کې پنجابي شته دی کې بلتی شته ګلګت بلتستان والا شته دی کې چترالي شته صحیح شو اوس د هر قوم خپل وسایل هغه وسایل په کوم بنیاد باندې دي استعمالي په آئین کې دي سره څه وعدې شوي دي ګوره بنیادی شی د پاکستان او د عوامو ترمنځ چې کوم کنیکشن دی نو دا د آئین پاکستان دی د لا اله نه دی هغه
ګوره دا خو بیا ټولې دنیا سره دی که نه. آیا بیا ته ټولې دنیا مسلمانان چې کوم دا ته مسلمانان نه ګڼې؟ دا حقیقت دی که نه. بنیادي شیز آیین دی. د ریاست او د عوامو ترمنځ آیین یو داسې ډاکومنټ دی چې دوی پکې خپلو کې یو بل سره پیوست یو بل سره تړلي دي. اوس دغه آیین ستا سره څه وعدې کړي، د دغې آیین د لاندې تا سره څه وعدې شوي، آیا هغه پوره کېږي که نه پوره کېږي؟ نو چې نه پوره کېږي مینس چې موږ له ریویو پکار ده، دوباره آیین کتل پکار، دوباره آیین کتل پکار دی، یو نوی کنټراکټ اړخ ته تلل پکار دي چې وروره زه تا منم خو ما منې که نه، که ما نه منې نو زه تا څنګه ومنم؟ سوال دی که نه. بالکل. بل اوس دې وخت کې که موږ وګورو د عمراني معاهدې د کوم مطالبه چې ده دا خو صرف زمانه ده، دا خو بلوچستان د نن نه 13 کاله مخکې نه چغې وایي چې ما ومنه خو زه دې منم خو ما ومنه. سندې دا چغه وایي چې زه دې منم خو ما ومنه. بالکل. سوال دا دی، بنیادي خبره دا ده چې زه دې منم خو ما ومنه. نو ما منل څه دي؟ چې ما له زما په وسایلو باندې اختیار راکړه، ما له زما په وسایلو کې چې زما کومه برخه کېږي هغه ماله راکړه. زه تا نه ستا برخه نه غواړم، زه تا نه په خپلو وسایلو کې برخه در کوم، هغه خو سره ما منلې ده، خو زما برخه. دغه بنیادي خبرې دي. او ګوره دلته جنګ، دلته چې کومه مقدمه ده نو بنیادي طور هغه د وسایلو ده په دې خوره باندې. بالکل همداسې ده. ګوره که دلته جنګونه دي هغه وسایلو په بنیاد دي، چې چېرته وسایل دي هلته مسایل دي. دا خبر خو حقیقت دی چې چېرته وسایل دي هلته مسایل دي. دا مسایل په اله حل کېږي چې د وسایلو صحیح تقسیم وشي، او دا به اله کېږي چې ته یو ځل ناسته وکړې، یو نوی کنټراکټ وکړې چې وروره بس ټیک شوه، ته ما منې زه دې منم، زما ستا ترمنځه دا ده کیسه ده. زه نه ګڼم چې د پښتونخوا چې دې وخت کې په لکونو خلک پښتانه ځوانان چې دا په بار ملکونو کې مزدورو له تللي دي. ولې تللي دي؟ دلته څه شته نه، روزګار نشته، اقتصاد ختم دی. دلته ته وګوره هغه کورنۍ، صرف هغه کورنۍ خوشحاله دي چې د چا یو بچی یا دو بچی بهر دی. کوم خلک چې دلته روزګار کوي د هغوی ډېر بد حال روان دی. نو وسایل مې شته، هر څه مې شته، خو لکه په شته وسایلو کې زه بې کوره په خېټه باندې وږې، نوکرۍ نشته، روزګار نشته. بل ما سره دې سره تړلې شي چې موږ وګورو نو زه نور روزګار خو پرېږده، په ما باندې د افغانستان سره چې زما سنټرل ایشیا سره کوم روټس دي، کوم لینکس دي، لکه د صدونه دا کاروبار په دې لینکس باندې روانو، نو هغه ټولې لارې دې مراته بندې کړې. نو یو اړخ ته خو رانه وسایل قبضه کړل، بل اړخ ته چې له بهر نه زما سره کاروبار کېده، تګ راتګ کېدی شو، نو هغه دې را باندې بند کړ. نو موږ ځکه دغه وکړه چې یاره بجای د دې چې موږ یو داسې جذباتي فیصله وکړو یا یو جذباتیاتو نه کار والو، نو موږ دې صرف د پښتنو دپاره موږ دا مطالبه نه ده کړې په دې اعلامیه کې. په پاکستان کې چې څونه محکوم قومونه دي دا د ټولو دپاره ده. نو د دې جرګې دا هم یو ډېر غټ هغه دی چې دې جرګې د پاکستان په دننه د ټولو محکوم قومونو اواز پورته د دې نوې عمراني معاهدې په شکل کې. دا ډېر یو ښه کار وشو او ډېر فایده به وشي که دې باندې چې عمل وشو. ګوره عمل بیا موږ راځو که نه، عمل به کېږي، وخت به علي. دا ارتقایي عمل دی، دا خو شروع ده. نن دا خبره کېښودې شوه، اعلان جرګې مطالبه وکړه، میبي چې سبا دا نور قومونو دا رقم دا مطالبه راشي. بالکل. چې کله تا سره نور قومونه ملګري شي نو ستا اواز به یو شي، مضبوط بشي. عادل محمود صاحب که موږ وګورو نو د یونسټو حال کو وګورو نو هغه تباه دی، زمونږ که عمداسي معاشي حالت وګورو نو هغه تباه دی. 40,000 ویکنسۍ دي د استادانو دپاره، خو صوبې سره دونه فنډ نشته
چې هغه کسان واخلي. تعلیمي دغه حال دی، تجارتي دغه حال دی، خو که موږ د خپلو وسایلو خبره کوو نو زما ځوان ما سره نه ودرېږي. بنیادي خبره دا ده چې په قامي مقدمه کې چې ما را دې نه مخکې تاسو ته څنګه خبره وکړه چې په قامي مقدمه کې زما بنیادي مسله چې کوم دی نو دا د پښتنو وسایل دي. سعودي سره صرف تیل دی، هغه په تیلو باندې په ټوله دنیا لګیا دی راج. صحیح شو؟ بالکل. عرب ملکونو سره تیل دی صرف. وروره ما سره تیل شته، سما پس خوره باندې لیتیم شته چې د دنیا لکه نوې ایمرجنګ انرژي سورس دی. د پټرول نه پس لیتیم دی، هغه زما په سیمه باندې پروت دی. په دې جرګې کې موږ یو غوښتنه دا کړې ده، مطالبه دا ده چې زمونږ ځمکې دې ازادې کړي شي، چې په کوم ځای کې زمونږ په ځمکه باندې قبضې شوي دي او هغه باندې دغه پراته دي ازادې دې کړي شي. مطلب دا نه چې دا دې دغه شي، خو اتلسم آیلي ترمیم د لاندې چې زما کوم حق دی هغه دې ماله راکړي شي. زه تاسو سره په یقین سره وایم چې زما یو ماشوم یو ځوان هغه به د ملک نه بهر مزدورۍ له نه ځي، مسافري به نه کوي. زما یو ځوان به تعلیم نه پاتې کېږي چې اوس لکه خلک هم زیات دي، اداره هم شته، خو مسله دا ده چې هغه سره فنډ نشته. بالکل. په ګاډي کې پټرول نشته نو ګاډي به څنګه ځي؟ او پشتب لکه هغه وایي د خدای نعمتونه ډېر دي په ګوتې خو ولا یو څه. بالکل. چې څوک په قبضه دي نو هغه سره دي که نه؟ خدای خو ماله نعمت راکړی دی. بالکل. خو دا قبضهګر به ترې څنګه پاس کړو؟ دا بنیادي خبره دا ده چې ګوره تر څو پورې چې د وسایلو مسلې نه ده حل شوي نو زما یونیورسټیانې، زما کالجونه، ویکنسیانې د جابس حکومت هغه افورډ کولی نه شي. زما صوبایي حکومت، زما صوبه هغه یاره چې لکه زما نه ټول وسایل قبضه شوي دي نو زه لکه زه خپلو خلکو ته فیسیلیټي سروسز په څه ورکړم؟ سروسز دپاره خو به هم زه چاله تنخوا ورکوم که نه؟ هغه تنخوا به زه د کوم ځای نه راوړم چې زما جنریشن نه کېږي، لکه فنډ جنریشن زما نه کېږي. زما د خپلو وسایل چې کوم زما وسایل روزي هغه ما د هغې حاصلات ما ته نه راځي نو زه به د فنډ د کوم ځای نه راوړم او په هغې باندې به زه خپل خلک څنګه فیسیلیټیټ کوم؟ بالکل. دا بنیادي خبره ده چې پښتون قام مقدمه د وسایلو، خاص کر د وسایلو مقدمه تر څو پورې چې دا په دې باندې بچي نه پوه شوي. یو خدای چې مطالعه پاکستان او ته یا ځل نشي که نه؟ خو دا وسایلو مسله دا بنیادي مسله ده. دا د وسایلو مسله دا تړلې ده تعلیم سره، دې سره زما تعلیم تړلې دی، دې سره زما روزګار تړلې دی، دې سره زما د مسافرو چې کوم دا ژوند دی دا تړلې دی. بالکل. چې زما دلته روزګار وي زما مسافر به د دې ځای نه نه تلل. بالکل. خو دلته روزګار نشته، زما دلته دومره ارسه کې د خلک ګیر دي او بنیادي څیز دا دی چې پښتو وسایلو کې مونږ د لږو تندو سره مخ. بل په دې پښتون قامي جرګه کې د طالب علمانو دپاره څه داسې اعلامیه کې څه برخه شته که نشته؟ ځکه چې که موږ وګورو په پنجاب کې د پښتون پروفایلینګ یعنی چې کوم سړی پښتون دی نو هغه سره مختلف ځایونو کې ایجوکیشن سیکټرز کې ټارچرز کیږي او هغه د دې پروفایل د وجې هغه بلیم کیږي. جرګه کې که زه تاسو ته ووایم نو د سټوډنټانو خپله نمایندګي ناسته وه، بلکې د پښتون کونسل او د نور سټوډنټانو مشترکه نمایندګي هلته وه او هغې هم خپل تجاویز ورکړل او د پارټو د اړخه هم د سټوډنټانو دپاره تجاویز رالل. بلکې که زه درته ووایم نو زما د مزدور کسان پارټۍ په تجاویزو کې یو دا تجویز هم دی چې په دې
ټول پاکستان کې خصوصا عموما او په پښتونخوا په سیمه باندې خصوصا چې کوم په سټوډنټ یونین باندې پابندي لګېدلې دا غي خبره پکې هم مونږه خېده ځکه چې نرسریانې بندي دي او هغه نرسیانو چې کله پورې تا سټوډنټ یونین نه آزاد کړي نو ته جمهوریت عمل مخکې نشي بوتلې بالکل دا لکه ته په نرسری کې یو سړی ته جمهوریت نه خیر ته برابر بیا هغه څه جمهوریت تمه لري د جمهوریت نه هغه څه تمه وساتي یو دا په دې باندې خبره خو دې شوې ده بل پکې دا خبره ډیره بنیادی په کم ځای کې لکه کوم ګورو چې کله هم په پنجاب کې سند کې په وفاق کې کوم یونیورسيټیان دي او هغه کله هم د خپل رائټس خبرو کی یا خپل دغه خبرو کی نو پاغي باندې یا احتجاج کوي یا دغه ایونت وي ایون کلچرل ایونت وي پاغي باندې اٹیک شي پاغي باندې مختلف دغه شي خبره چې هغه سره یو خاص امتیازي سلوک کیږي نو دغه لپاره سپیشلی د جرګې په اعلامیه کې د پریکړه کې خدا خبره وکړه کاینده لپاره په یو پښتون ځوان باندې په یو طالب علم باندې په یو سټوډنټ باندې د هیڅ قسمه داسې دغه راغی دا نماینده جرګه په خپل ځای ځای ته او دغه تاسو باندې دا سټوډنټانو لپاره ډېر لوی دغه شوی دی او باید چې لکه دې سره ټول کام وتړل شي او باید چې سټوډنټان هم په دې کې خپل برخه بالکل دا خو لازمي خبره ده بل پښتنو علاقو ته حکومتي جرګو څومره نقصان ورکو او د دینه علاوه په پښتون قومي جرګه کې د دې لپاره اعلامیه موجود ده کني ده بالکل په پښتون قومي جرګه کې د جرګې چې کومه اعلامیه رااله هغه کې د دې جرګو څونه جرګې چې لکه حکومتي سطح باندې جوړ شوی نو دا غي دغه وکړي شو چې دا به ختم شي او دا جرګه به د دې نه پس په بل جرګه دا جرګه به فیصله کوي هر ځای لپاره به خپل جرګې تعین کوي نو نقصان هغه څه کو چې دې د خبره دا و چې په ډېرو مسلو کې د لکه زمونږ د پښتون روایتو خلاف بعضې فیصلې وکړي دي چونکې دغه ته ډېر په غور باندې وکتلی شو نو دا فیصله په بنیاد باندې وشو بلکې موږ وګورو نو افغانستان سره چې زمونږ کوم ډیورنډ لاین دی نو په دغه چې کومې لارې دي نو دغه سره زمونږ تجارتي او اقتصادي تړون دی ډېر زیات نو دې باره کې جرګې آیا څه فیصله څه پرېکړه کړې ده ګوره جرګې ډېره واضحه فیصله کړې ده دې جرګې چې د افغانستان د 1886 نه دې غاړه چې څونه د افغانستان سره زمونږ د پښتنو کومې تګ راتګ لارې دي دا کم و بیش 1.5 نه 200 پورې لارې جوړېږي چې دا لارې چې کومې دي دا د ازادي کړي او په دې باندې د آمد و رفت بغیر ویزا بغیر پاسپورت لکه څنګه چې په یورپ کې دي ولې دې غاړه پښتانه وي هغه غاړه پښتانه بالکل نو دې سره به څه کېږي دې سره به ټریډ سیوا شي نو ټریډ سیوا کېدو سره صرف دا نه ده چې صرف خلکو ته فایده ده ټیکس ریوینیو به هم جنریټ کېږي بالکل کنه بالکل نو دغه ټریډ پالیسی چې کوم دی د دې لپاره دا فیصله دا وشو چې دا فیصله دی واپس کړی شي او دغه ټول لارې د کولو کړی شي نو دې سره به ګوره دې سره زموږ اقتصاد تړلی دی د پښتنو اقتصاد وسایلو سره او امپورټ ایکسپورټ سره ټیک شو بالکل ګوره کراچۍ نن آباده ده امپورټ ایکسپورټ پر سمندر باندې آباده ده بالکل صحیح شو نو دغه مسله دلته هم ده دا امپورټ ایکسپورټ ته آزاد کړی شي او دا د پښتنو په لاس کړی شي دا بنیادی خبره ده پښتنو په لاس کړی شي ټیک شو کنه نو زما خو خپل لکه دا زمونږ د ډیرو پارټو بلکې د ډیرو خلکو دا تجویزونو په تجاویزو کې چې د افغانستان د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کومې تګلارې دي دا د ټولې ازادي کړی شي ځکه که چېرې دا ازادي شي نو زما دلته به کاروبار سیوا شي زما بار تلو ته ضرورت نشته ګوره دې کې یو ډېر بنیادي شیز بل دی په کولډ وار کې کوم چې دا جنګ وشو که نه په دې کې تاسو یو څیز ته وګورئ
نو د کاروبار چې کوم لاره وه نو هغه سنټرل ایشیا اړخته وه بزنس ته دې اړخه را روانو نو سنټرل ایشیا ته به ته دې کولډ وار چې د ګرم پانی قصه دي کومه کوي که نه هغې څه چلو که چې هغې هغه شی ډایورټ که دې طرف یې هلته بوتو د دې اړخ نه هلته روان شو لکه نن ته وګوره زما ټول بزنس په دې اړخ ته زما پښتانه ولې کراچۍ ته لاړه ولې پنجاب کې پراته دي وروره چې دا کاروبار زما په دې اړخ یو ماشوم به را دې ځای نه مسافر کېده بې کوره کېده به نه نن به زما پروفایلینګ نه کېده نن به دا یو قسمه مسله به نه راتله ځکه چې زه نن محتاجه کړی شو نو دا هم د کالونیلیزم هغه یو امپیکټ دی چې په دې طریقې په موږ باندې هغه لاګو کړی دی نو دا تګلارې چې کومې دي دا څونه لارې چې کومې دي دا تجارتي لارې دي او دا اوسنۍ نه دي دا صدو خبره ده بل سوال خو ته نشو ویلې خو زموږ دا یو هر پودکاسټ کې دا زموږ یو کمپلسري دغه چې مونږه د پښتونخوا په نوم باندې خبره کوو دای په شناخت باندې خبره کوو چې دا خلکو وران کړي دي په ډیر شعوري تور باندې او هغه زموږ لا شعور ته پروت دي او مونږ وته کې پی وایو کې پی کې وایو حالن کې دا یو زموږ شناخت ته پښتونخوا پای باندې مونږ شرمیږو او یا چې کوم نور داسې زموږ سيزونه د سټیټ ماشينري د اړه چې کوم زموږ ذهنونو ته پروت نو ما چې دې باندې لږ خبر وشي زموږ پر نننی خبرونه کې تاسو سره په دې شی باندې ډېر خبر وشو چې ذهن غلام پیدا کړی شي هغه غلام ذهن چې دی نو هغه دلته کې یو څیز په لاشعور کې اچولې لکه ګوره د دې نه مخکې انګریز په ما باندې راغی نو هغه مالا سنوم راکړ NWFP اوس خیبر پښتونخوا شو نو خیبر پښتونخوا څوک نه وایي KPK لکه زما زیاتره زمونږ چې کوم د پنجاب ملګري یا دغې نو چې هغې راشي KPK استره KPK ایون دا تاسو دې ته سوچو که زما په حکومتي ډاکومنټس کې مو ته KP او KPK لیکلي کېږي بالکل لکه بلوچستان دی پنجاب دی سند دی خو لکه زه بیا هم KP دا خو لکه مونږ وایو چې دا د پښتنو د ټولو د اواز جوړ شي چې کم از کم یاره ماته خو زما نوم ټیک وایه ټیک وایه که نه لکه د پنجاب نوم ته نه کمې د سند نس دغه د بلوچستان نه کې نو ماته بیا ولې پوره شناخت نه راکې دا هم لکه دا هم یو قسمه لکه هغه اپریشن دی اپریس ساتلو دپاره چېرې شارټ ټرم مو ورته وایو شارټ ټرم څه یار زما نوم نشته دغه موږ ګڼو ده چې هر پښتون دی هر څوک دی که یو سړی په شعوري او غیر شعوري توګه باندې هم دغه کوي نو باید چې دغه دی اصلاح کوي چې وروره خیر دی زما دې صوبې ته ته پښتونخوا ووایه KP مو وایه ډیره مننه عادل محمود صاحب ډیر خوند دی او که ماته ذاتي تور ډیر زیات خوند دی پودکاسټ نو واغسته او تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړ او زموږ د سوالونو یا زموږ چې د قام زړه کې کوم سوالونه او د هغې ځوابونه تاسو راکړل ډیره مننه مهرباني